دغه اوسنۍ فقهي مسئلې د هغو کارونو په اړه دي چې کول یې په لمانځه کې منع دي او که څوک یو د دغو کارونو څخه وکړي لمونځ یې مکروه کیږي. مکروه هغه شی یا هغه کار ته ویل کیږي چې د هغه په کولو سره لمونځ نه فاسدیږي مګر د لمانځه ثواب په لږیږي. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. که یو څوک ناست و او خبرې یې کولې یا په یو بل کار مشغوله و او بل چا د هغه شاته لمونځ کاوه دا پروا نه لري مګر ښه کار دا دی چې په دغسې ځای او دغسې حال کې لمونځ ونسي. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې په خوله کې د داسې شي ایښول چې د قرائت د ویلو مانع نه ګرځي مکروه دی او که بیا د هغه شي ایښول د قرائت د ویلو مانع ګرځېدی نو لمونځ په فاسدیږي. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. په فرضي لمانځه کې بې له عذره یوه شي ته تکیه کول مکروه دی. همدارنګه د صورت یا آیات تر پوره کولو د مخه رکوع ته تلل او هغه آیات بیا په رکوع کې پسې پوره کول مکروه دی. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې بې له ضرورته د ناړو توکل یا د پزې سوغ کول مکروه دي او په لس سر سره لمونځ کول ښه کار نه دی. علماء کرام یې مکروه تنزیهي. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. په لمانځه کې د چپنې یا کرتۍ داسې پر اوږو اچول چې لستوڼي یې نه وي اغوستل سوي مکروه دی. دغه رنګه بې له عذره د غوړو او خیرونو جامو اغوستل مکروه. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. په لمانځه کې داسې ناسته چې زنګنونه جګ ودروي او لاسونه پر مځکه کښېږدي مکروه ده. دغه قسم ناستې ته د فقه په کتابونو کې د سپي غوندې ناسته ویل کیږي او دغه قسم ناسته ځینې خلک هغه وخت کوي چې د دوهمې سجدې څخه راپورته سي او ولاړیږي نو زنګنونه جګ ودروي او پر دوو ګوتو کښېني او لاسونه پر مځکه تکیه کړي او بیا ولاړ سي. دغه ناسته د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. په لمانځه کې په ګوتو سره د آیاتونو یا تسبیحاتو شمیرل مکروه دي. دغه رنګه په دوهم رکعات کې تر لومړي رکعات د درو آیاتونو پر اندازه قرائت زیات ویل مکروه دي. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. پر هغه فرش یا قالینه چې عکس یا تصویر ولري لمونځ روا دی په دې شرط چې پر عکس او تصویر سربیره لمونځ ونسي. خو بیا هم د داسې مسلې درلودل چې عکس او تصویر ولري یا په کور کې د عکس ساتنه ګناه ده. د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسئله. په لمانځه کې د جامو راټولول مکروه دي لکه د ځینو خلقو چې دا عادت دی کله چې رکوع او سجدې ته ځي نو لمن او پایڅې سره راټول یا لوړ کړي. حتی
هغه علماء کرام چې عمل کثیر هغه کار ته وایي چې په دواړو لاسونو سره یو کار وسي دغه د جامو راټولول د لمانځه فاسدونکی بولي نو له دغه کاره باید ځان وساتل سي همدارنګه په لمانځه کې په لاس سره د سلام جواب ورکول مکروه دي او که څوک په خوله سره د سلام جواب ورکړي لمونځ د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسأله په معلوم او معین لمانځه کې د یو صورت خاصول مکروه دي یعنی په پلاني لمانځه کې باید تل دغه صورت وویل سي او بل صورت نه وایم دغه کار مکروه دی د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسأله که څوک ډېر وږی وي او خواړه هم تیار وي لومړی دې خواړه وخوري او بیا دې لمونځ ادا کړي د خوړو تر خوړلو د مخه یې لمونځ مکروه دی مګر که د لمانځه وخت دونه لږ پاته و چې دی خواړه خوري لمونځ یې قضا کیږي نو دې لومړی لمونځ ادا کړي او بیا دې خواړه وخوري د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسأله په لمانځه کې د لاس او پښو په ګوتو ټکان کول او لاس پر ډډې ایښول مکروه دي همدارنګه چپه او راسته طرف ته د غاړې ګرځول او شاوخوا کتل مکروه دي البته د سترګو تر کنجانو کتل پروا نه لري خو بې له ضرورته دغه د سترګو تر کنجانو کتل هم باید د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسأله کچا بولو یا قضای حاجت ته ضرورت درلودی او پر دغه حال لمونځ ادا کاوه دغه لمونځ مکروه دی دغه څوک باید ولاړ سي خپل ضرورت رفع کړي او اودس تازه کړي بیا دې په فارغ زړه سره لمونځ ادا د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسأله که د لمونځ کوونکي مخ ته قرآن مجید پروت وي یا توره زړیږي لمونځ جائز او روا دی همدارنګه که چا په لمانځه کې کیکه یا شپږه ونیول او هغه یې وغورځول پروا نه لري د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسأله که د لمونځ کوونکي مخ ته قرآن مجید پروت وي یا توره زړیږي لمونځ جائز او روا دی همدارنګه که چا په لمانځه کې کیکه یا شپږه ونیول او هغه یې وغورځول پروا نه لري د لمانځه د مکروهاتو په اړه فقهي مسأله په لمانځه کې د سترګو پټول ښه کار نه دی مګر که د لمونځ کوونکي بې له سترګو پټولو د زړه حضور او خشوع نه حاصلېدل بیا نو پروا نه لري